السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو ته د قرآن پاک یو داسې جامع او ډیر طاقتور آیات بیانوم چې که یو بنده دا آیات ولولي او بیا دعا وکړي نو الله رب العزت په دعا نه رد کوي. دا آیات په الفاظو کې ډیر لنډ دی خو په معنا، طاقت او اثر کې ډیر لوی دی. په دې آیات کې د الله قدرت، اختیار، انصاف، انعام او بدله ټول راجمع شوي دي. زما محترمو، مونږ ټول دا منو چې الله رب العزت په هر څه قادر دی، خو ډیر خلک یوازې دا مني خو پوهیږي پې نه. قرآن یوازې عقیده نه ښیي، قرآن مونږ ته شعور او یقین راکوي چې الله څه کولی شي. 309 کاله د اصحاب کهف اوده کېدل، د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه، د ذوالقرنین او د یأجوج ماجوج ذکر، دا ټول په سوره کهف کې دننه بیان شوي دي او الله د ټولو قدرتونه په یو آیات کې راجمع کړي دي. په دنیا کې یو قانون روان دی، په ښه عمل انعام، په بد عمل سزا. خو سوال دا دی، آیا هر ښه انسان ته انعام ملاویږي؟ آیا هر ظالم ته سزا ورکولی کیږي؟ موږ وینو چې عدالتونه خرڅیږي، فیصلې بدلیږي، زورور بچ کیږي، کمزوري مظلوم پاتې کیږي. نو اصل انصاف چرته دی؟ هم دلته دا آیات خبر ورکوي. زما محترم و عزتمندو، هر انسان یو خواهش لري. څوک رزق غواړي، څوک کور غواړي، څوک صحت غواړي، څوک اولاد غواړي، څوک عزت غواړي، څوک سکون غواړي. انسان وی یا الله نور هم راکړه. دا خواهش ګناه نه دی، مال غوښتل خلاف شریعت نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غربت په خپله اختیار کړی، خو نه دا چې په مسلط شوی و. اوس هغه آیات واورئ چې د سوره کهف آیات نمبر 44 نمبر آیات دی، یعنی 44 نمبر آیات دی. هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. ډیر لنډ الفاظ خو ډیر لوی پیغام. هنالک یعنی هلته هم او دلته هم، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. الولایت اختیار، واقدار، طاقتور. لله نه د قاضي اختیار دی، نه د وزیر، نه د بادشاه، یوازې د الله. الحق اصل حقدار چې هیڅوک حق نشي اخیستلی. بیا الله فرمایي هو خیر ثوابا، هغه ټولو له ښه انعام ورکوونکی دی. و خیر عقبا، او ټولو له ښه بدله اخیستونکی دی. که تاسو غواړئ چې دعا قبوله شي، ظلم ختم شي، حق بیرته راشي، رزق فراخه شي، مشکل حل شي، نو دا آیات خپله وظیفه وګرځوئ. طریقه یې دا ده، هر ورځ 111 ځله یا 21 ورځې پرله پسې په هر وخت کې ښځې په خاص ورځو کې هم لوستلی شي. بیا دا دعا وکړئ او ووایئ یا الله تا په خپله فرمایلی دي چې اختیار یوازې ستا دی، نه زه خپله معامله تا ته سپارم. محترم و عزتمندو، نه پیر، نه ولی، نه انسان، نه جن، نه فرشته مشکل حل کولی شي. یوازې الله مشکل کشا دی او قرآن د ټول نه لوی حل دی. نن د خلکو په زړونو کې د قرآن محبت پیدا کول تر ټول لوی خدمت دی. نه خپل مشکلات او خپل مصایب، خپل تکلیفونه دا په قرآن کریم باندې حل کو، الله سره خپل تعلق جوړ کو او خپل تعلق ورسره مضبوط کو. زمونږ مشکلات به حل شي. او که قرآن نه موږ څومره لرې کیږو، دومره به مشکلات نور هم سیوا کیږي، ایمان به هم کمزوری کیږي، اعمال به هم کمزوری کیږي. چې څومره دغه نور رڼا قرآن ته نږدې کیږو، زمونږ د دنیا ژوند به ښایسته کیږي، اخروي ژوند به ښایسته کیږي.
په دغه وظیفه باندې عمل وکړو او خپل مشکلات هغه حل کړو. آسان آیات دي.